د پکتیکا لرې پرتو ولسوالیو ته خراب او غځېدلو لویو لارو د خلکو ستونزې او مشکلات نور هم زیات کړي دي. خو مسؤلین وایي چې د اسلامي امارت په راتګ سره د ولایتي ادارې، مرکزي دولت او خلکو په همکارۍ د 10 میلیونو افغانیو په ارزښت یو شمېر تخریب شوي پلونه، پلچکونه او د لویو لارو رغښتي چارې ترسره کړي دي. د دوی په خبره چې د لړۍ به روانه وساتي او پاملرنه به یې هغو سیمو ته ډېره وي چې له خدماتي کړنو بې برخې پاتې شوي دي. د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت موږ بعضې پلونه، پلچکونه او بعضې لویې لارې جغل زده کړي دي. انشاءالله دا لړۍ به روانه وي او دا د خلکو مشکلات به انشاءالله حل کیږي. پکتیکاوال په دې کار خوښ دي او غوښتنه کوي چې د لویو لارو په رغونه کې د نوی دولت کوټلي ګامونه واخلي ترڅو خلک په اسانۍ سره ورباندې تګ راتګ وکړي. دا تاسې بختور یاست، اوس دا کار کوئ او دا پل جوړوئ. دا د ځان دپاره نه جوړوئ، د اسلام دپاره جوړوئ. ولې ګوډ ړانده، بار، موټر، سپک، درانه دا ټول پرې راځي. دلته چې کله باران نه وشي دا لارې موټرې ولاړې سره هلته خلک ټول مسافر ډېر په تکلیف سره او د موږ خاص خلک د موږ منطقې وال هغه هم ډېر سره په تکلیف کې. د ولایتي ادارې استازي پکتیکاوالو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو برخو کې د یاد ولایت ستونزې له مرکزي دولت سره شریکې کړي دي او په راتلونکي کې به په هغو سیمو کې عملاً پرمختیایي کارونه پیل شي چې مخکې نه وو ترسره شوي. د امارت په راتګ سره لله الحمد شروع مو هم کړې ده او کوشش مو هم روان ده چې په دغو لرو پرتو ولسوالیو کې هغه خپل خدمات ترسره کړو او خپلو اړوندو وزارتو سره مو هم خبره شریکه کړې ده. که تیر شل کلن دور د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو انکشافي بڼه بدله کړه، مګر پکتیکا هغسې سپېره او له دې ټولو پرمختګونو پاتې راغله. اوس یې خلک له اسلامي امارته غواړي چې په دې برخه کې ورته ځانګړې پاملرنه وکړي.